السلام علیکم ملګرو ستړي مسئ سلامونه قبول کړئ بخیر یاست نن کوم زموږ ویډیو ده دا د ژوب لاست فاینل ده فاینل چې ده د خیبر افغان په مقابله ژوب اور ایک ही एफसी क्वार्टर्स ده نو نن چونکې ولاګ نو ما راځه دغه فاینل ولاګ جوړ کا کوم چې د ژوب خلک دي د ژوب د ځوانانو لپاره سپیشل دا ولاګ جوړوم بیا خاص کار کوم چې د ژوب د فوټبالي مایتیان دي د خیبر افغاني مایتیان دي د دغه لپاره سپیشل جوړوم نو یقین ده امید مده چې تاسو به ګرد خوښ ساست ان شاء الله موږ به د ډرون ویډیو هم درته جوړو اشم دا ټیز ما کیمرمین ده نو لاشم موږ دا خواست کوو چې نن د ویډیو لږ په احتیاط سره جوړه کړي نو ان شاء الله که خدای کول تاسو به خوند ځینې واخلئ د نن د ولاګ ځي او کومو خلکو ځي د ژوب د والاو خاص ما دا ریکویسټ ده چې چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی ژوب واینز نو هغه د زموږ چینل سبسکرایب کړي او موږ به دوی ته مزید ښې ویډیوګانې جوړو ملک کامران را روان ده چې زموږ ډېر ښه تعلقات دي ده او شاینا کاکړ ده چې کوم ام پی ای ده او د صوبایي اسمبلي نایب صدر ده نو هغه به نن راځي نن د میچ مهماني خاص هغه ده او نن د ګډ ژوب هغه میلمانه ده نو امید لرم چې ډېر احترام یې وکړو نو راځئ په ګډه باندې دا فاینل وګورو او له ویډیو خوند واخلو له میچه خوند واخلو نو انشاءالله بیا به سره ملاویږو راځئ چې میچ وګورو دواړه ټیمان تیار دي زموږ د پښتو غوندې دواړه چمتو دي د میچ لپاره وزاتي لوبه شروع کېدونکې ده کوم ټیمان چې دي کوم چې دا د ژړ کیټ والا ده دا روان دي داسې کوم
شاه کامران څنګه یې؟ سلام علیکم. ښه یې؟ جوړ یې؟ تکړه یې؟ د نن میچ په باره کې ته څه یې؟ مطلب د ژوب عوام خلک څنګه دي؟ څنګه استقبال یې وکړي خلکو؟ معلومه وله چې دلته خلک مینه چې د هغه د فوټبال سره ډېره زه مار ژوب ته راغلی نه وم بیا ما ډېر ټورنمنټ پاکستان کې لیدلي د فوټبال په اړه ما سره چمن به ډېر مطلب مینه د فوټبال سره هغه چې ما نن ژوب وکتې ژوب به ډېر مطلب تعداد باندې تجاري خبره एक एक सिक معلوم होगी डॉक्टर फारिक को यो बराबर सुनो पास دویم ان شاء الله دا ما اوس د عبد الله سره موږ کمیټه کوم د ټورنمنت کمیټې چې عبد الله صاحب دې سره موږ د سکړ ان شاء الله دا ټورنمنت په هر کال دا ډېر مننه بس دا د ژوب د ولاو لپاره ډېره غټه خوشخبري ده چې را روان کال به ان شاء الله د محترمه خور شاینې له طرفه یو بل ټورنمنټ دا د کتونکو دا د شاینې محترمې ورور له ما سره د ملک کامران صاحب د سړی ډېر غیرتي ځوان ده زما ډېر ښه واقفه ده نو د کور ودان د یو ډېر ښایسته اعلان وکړي د ژوب عوام لپاره د یو بل ټورنمنټ منعقد کړي هر کال به ګوايي نو الله دې وکړي کور ودان چې دا ګوا به دا سپورټس مین به مطلب سالانه کوو دی د پښتني خور شاینې له طرفه به مطلب د هر کال به موږ ډېر د زړه له کومې ځي مطلب که د ستاینه کوو مننه یې کوو د کامران صاحب هم ډېره مننه کوو او دوی ته مطلب د داسې کوم ملګري دی کې خورې دی ګردو ته ژوب راتګ باندې شراغلاستیا یو کور یې ودان سه دوی د ژوب له عوامو ډېر مطمئنه دي الله دې قدر وکړي د ژوب د عوامو غږ دی کوم د ډسپلن د نظم و ضبط مسایره وکړله یو مثال یې جوړ کړلی نو زموږ دغه ته وکوله دوی به دغسې په ډسپلن سره د مېلمنو استقبال کوي کور یې ودان سه نو کامران صاحب نور که څه ویل غواړي نور د ژوب عوام لپاره یو پیغام سپورټس سره ډېره مینه ده باید دا سپورټس د جاري وساتي ښه شی وي ډېره مننه کور ودان مهرباني روز بل باس हम पदाले बचे नमस्कारा इंजजी तोर बदरेजी लोगों आवाज बजाने मेरे कितना सत्ता को दिया जाते दुनिया नमाज के नाते सत्ता को दिया जाते Thank you.